خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د افغانستان اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره اقتصادي وضعیت له بل هر وخت خراب و. اقتصادي وده منفي وه، پانګونه صفر او ډېری پانګوالو خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ایستلې وې. تر نیمایي لوړه اندازه عواید غلا کېدل، ملي بودیجه په بهرنیو مرستو متکي وه، سیاسي او ټولنیز ټیکاو ټکنی او خلک له بېوزلۍ سره مخ وو، او د هیواد اقتصاد په بهرنیو مرستو متکي وو. چې کله بهرنۍ مرستې بندې شوې، اقتصادي خوځښت په ټپه ودرېد. نو له همدې امله اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره سم پر هغو برخو په چټکۍ سره کار پیل کړ چې له مخې د هیواد مخ پر ځوړ اقتصاد په پښو ودروي، او له دې لارې وکولی شي هیوادوالو ته د کار زمینه برابر او اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. د دې چارې لپاره تر ټولو غوره لار د افغانستان تر خاورو لاندې طبیعي زیرمې وي چې د افغانستان اسلامي امارت له خپلو طبیعي زیرمو د ګټې اخیستنې په لړ کې لومړی د آمو حوزې د تیلو په برخه کې د قشقرې تیلو بلاک د استخراج چارې د الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ پیل شوې. د تیلو له دې زیرمو څخه د ورځې 200 ټنه اومه تیل استخراجیږي او په ورځني ډول له 9 څخه تر 14 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کیږي. دغه راز څه موده وړاندې د الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړپوړي پلاوي لوګر ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د مس عینک کان بېلابېلې برخې له نږدې وکتلې او د قراردادي شرکت له استازو سره یې د عملي چارو د پیل په اړه خبرې وکړې چې د یاد کان عملي چارې به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هر کال به میلیارډونه افغانۍ عواید حکومت خزانې ته جمع کیږي او ورسره به زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. دغه راز د ډبرو سکرو د مسلکي استخراج په موخه په اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشوه چې د قانون او پټرولیم وزارت د یو مرستیال په مشرۍ د ځانګړې کمیټه رامنځته او د قانون د استخراج چارې د له نږدې وڅاري څو د ضایعاتو مخنیوی وشي او عواید په شفاف ډول راټول شي. همداراز د هرات ولایت د غوریانو ولسوالۍ د اوسپنې کان چې د داوطلبۍ چارې روانې دي تر اوسه پورې 60 شرکتونو خپل پروپوزلونه ځانګړې شوې کمیټې ته سپارلي چې له دې څخه ګټونکی شرکت به یې په نږدې راتلونکي عملي چارې پیل کړي. د جنت په مثال